پاتشاه باران دی. لیکوال مصطفی سالک. د کتاب بڼه ناول. داسې ورځ به کومه راتله چې زه د ټولګي ته راشم او د هغې سندره دې وانورم. هغې به هره ورځ سندره ویله. په پیل کې خو به د هغې پر شونډو موزون کلمات زما لپاره یوه عامه سندره وه، خو د وخت په تېرېدو د هغې سندرې زما لپاره یو نوی خوند پیدا کړ. زما احساسات به یې داسې په لړزه راوستل لکه د غره ویاله چې په خپله نرمه او غلې سندره د خپلو غاړو نازک واښه په نڅا راولي. زموږ ټولګی هم عجیبه و، بس چې د ښوونکي سترګې به پناه شوې. هر څه به بدل شو. په یو کونج کې به یې داسې شور ماشور و لکه د مني په ماښام کې چې چنچڼې د ځنګله په ونو کې چڼېدل د خپل ژوند یوازینی مقصد ګڼي. خو په بل کونج کې به د څانګې غلې سندرې سړي ته د څېړیو په پاڼو کې د نرمې هوا له نڅا پیدا کېدونکې نغمه یادوله. بیا به چې استاد راغی په سند به د سهرانۍ شپې خاموشي خپره شوه او ټول زده کوونکي به خپلو چوکیو کې کېناستل. نو زما ذهن به د ماضي په لور ګام واخیست او پر هغو شیبو به تم شو چې څنګه د لومړي ځل لپاره زموږ ټولګي ته راغلې وه. زموږ ښوونځی پېښور ښار سره نږدې و. نور کړه وړه د افغان مهاجرینو د عامه ښوونځی و. بس دومره خبره وه چې نجونو او هلکانو به په ګډه ټولګیو کې زده کړه کوله. د ښوونځي ښکلې او پخې ودانۍ ګڼې خونې درلودې، خو زموږ د ټولګي کوټه خامه وه. کله چې د زده کوونکو او ټولګیو شمېره ډېره شوه، ادارې په عاجله توګه دا کوټه جوړه کړه او زموږ په برخه ورسېده. ښه مې یاد دی چې په هغه ورځ ښوونکی تازه له کوټې وتلی و. اسمان د شړکن د باران په رګونو کې د برېښنا شوخې جلوې شیندلې او چې د تندر ګړز به شو، نو ځینې شوخې نجونې به په هیبتناک ډول یو بل ته غاړې وتې او څرګنده به یې کړه چې ګنې تندر وویرولې. ځینو په غوږونو کې ګوتې منډلې. زمرک ورغږ کړ چې ځینې تاریخ پوهان په هغه پښتانه بني اسرائیل ګڼي. هغوی به هم د تندر د غورځېدو پر وخت د مرګ له ویرې په غوږونو کې هم ستاسو په څېر ګوتې ورکولې. او چې باران زور واخیست نو د ټولګي چت څو ځایه په څڅېدو شو. بیا نو شوخو نجونو ته خدای ورکړه د ځانونو سره راوړې چترۍ به یې په سرونه ونیولې او په ټولګي کې یې ښکته پورته کېدل پیل کړل. په هماغه ګډوډۍ کې او ناڅاپه د لیسې سرمعلم راننوته چې تر شا یې یوه لنده خیشته جنۍ هم ولاړه وه. حیا یې له رخسارونو په ورېدو وه او په خپل لامده څادر د خپل بدن د هغو برخو د پټولو هڅه کوله چې د جامو د لوندوالي له کبله یې د ځوانۍ مرموز نمایش کاوه. سترګې یې ځلېدې او له زلفو یې د باران څاڅکي ورېدل. کټ مټ هغسې لکه د ستورو له شپې چې پرخه ووري. نجلۍ ښکلې او جذابه وه، ځکه خو ټولو هلکانو په تګو سترګو ورته کتل. سرمعلم یې وویل چې دا جنۍ څانګه نومیږي. کړه وړه او ځانګړتیاوې یې د روایتي کلیوالې پیغلې برېښي، خو زده کړې یې همدلته په پېښور کې کړې دي. پس له دې ګړی دا ستاسو د ټولګي ملګرې شوه. پرې پام به کوئ، زړه به یې نه ماتوئ او په درسونو کې به ورسره مرسته کوئ. خدای دې وکړي چې د ادارې دا هیلې پوره کړئ. دا یې وویل او جنۍ یې پرېښوده. زما تر څنګه چوکۍ ته شوه، راغله او کېناسته. دا چوکۍ د زرینې وه، په هغه ورځ نه وه راغلې او چې سبا راغله پخه یې ورته پرېښوده. څانګه کېناسته. په ټولګي کې بیا خبرې پیل شوې، خو څانګه چوپ وه. کله به یې د اوږدو بڼو د پورته کولو جرأت وکړ او په خپلو تورو بادامي سترګو به یې د ټولګي د لنډ تنګ چاپېریال جاج واخیسته. هر څوک به چې ښوونځي ته نوي راغلل، هفته نیم به غلي وو، خو بیا به یې له شوخۍ نه زړو شاګردانو امان غوښت. خو څنګه داسې ونه خته. د وخت په تېرېدو یې خپله خاموشي وساتله. بس سهار به یې د ټولګي نجونو ته په تت اواز سندره ویله. هلکانو به ډېر غوښتل چې له هغې سره خبرې وکړي، خو هغې به لکه د هوښیارې سیاستدانې خبره اوږدېدو ته نه پرېښوده، بلکې لنډه به یې غوڅوله. د هلکانو دا هڅې هم هېڅ بې حسه نه وې. څانګه له راښکو نه ډکه وه. ښایست له حقیقته افسانو ته نږدې و. نری شونډو، سرخي یې تازه غوړېدلې غوټۍ ته پاتې کېده او چې مسکا به پرې خوره شوه، تش بیا موندلې ناشونې برېښېده. بنده ویل چې بس ورکتای مې په څېره کې یو عرفاني راښکون و. سراحي غاړه، نری ملا، هوارې نری سپینې ګوتې. بس د فطرت د تناسب او توازن غوره بېلګه وه. نور به څه درته ووایم. د حمزه بابا خبره ګوړې چکۍ وه. کله هرې ډډې به دې په نظر وڅکله، خوږه وه او زلفې یې داسې تورې اوږدې او درنې وې چې څه به یې درته ووایم. زرینې به کله په شوخۍ سره ویل: ظالمې
دا غرونه زلفې به دې وږې ماتې کړي او نرۍ ملا ته خو دې لوی ګواښ دی، زه به یې در سره ګرځوم. دا به یې وویل. د څانګې زلفې به یې پر خپلو اوږو خورې ورې کړې او داسې په کړس کړس به یې وخندل لکه ځوانه برېښنا چې د ګورو وریځو لاندې غځونه وکړي. دا څانګې څوکۍ که هر څو زما تر څنګ وه، خو په کومه ورځ به مو چې د جغرافیې ساعت درلود، کله کله به یې زما پر لور سترګې راړولې. د هغې پاملرنه زما د خوښۍ سبب ګرځېده، خو یو پریشانونکې معما هم وه. دا زما لپاره ستر سوال و چې څنګه آخر ولې په هغه ورځ زما په لور سترګې راړوي چې د جغرافیې مضمون لرو، خو هیڅ نه کېدل او دغه راز لکه د تېره ازغي لا پسې زما پر ذهن خښېده. هڅه به مې کوله چې د څانګې د دې عجیب حرکت په اړه فکر کول پرېږدم او ځان د استاد په تشریح کې ډوب کړم. کله به په دې هڅه کې پاتې راتلم او کله بریالی کېدم، خو چې ښوونکی به نه و، ځان به مې بل راز مشغولاوه. بر شونډو مې لکه راګ بې کلماته زمزمه خپروله، تشه زمزمه به نه وه، کومه پښتو ولسي سندره به وه، خو اواز به مې خوږ نه و. له همدې کبله مې د کلماتو له ادا کولو ډډه کوله او ورو ورو مې لکه د رباب تشه نغمه ویله. شپې ورځې تېرېدې، د ژمي رخصتۍ راغلې. زه چې له خپل سیلاني طبیعت نه مجبور یم، د زمرک سره سوات ته لاړم، سره له دې چې عام وګړي په اوړي کې سوات ته ځي، خو موږ د واورو مینې په ژمي کې بوتلو. د فطرت په منظرو کې ورک شوم، خو بیا مې هم کله کله د جغرافیې ساعت او د څانګې په ترڅ کتل رایادېدل. مرمرین وجود به یې لکه د یوې خیالي ښاپېرۍ په څېر د سیند په څپو کې غځونې کولې. کله کله به مې هلته هم زړه تنګ شو، ویل به مې چې وزرې وکړم او د سکون کومې ښکلې درې ته پرواز وکړم، خو دا ناشونې وه. خو په یوه خبره کې مې بخت بیدار و او هغه دا چې زمرک را سره و. هغه په ټولګي کې زما تر ټولو نږدې ملګری و، ډېر ښه صفتونه یې لرل، خو ذهانیت او شوخي زما تر ډېره خوښ و. د هغه سره به مې خبرې اترې کولې، خو کله کله به ترې ګوښه شوم. یوازې به مې د سیند سندره اورېده او د موجونو ښاماران مې په وړو کاڼه ویشتل، خو هغه هم پوه شوی و چې څه خبره خو شته. زما نه څو ګامه ور ایسته هغه هم د سیند په غاړه ناست و او د راډیو نه یې پښتو سندرې اورېدې. زما ذهن به کله ناکله د سندرې په لور اوړېده. په دې کې یو ناڅاپه د راډیو غږ بند شو. د زمرک غږ مې واورېد چې ویل یې هلو هلو. چې ورو مې کتل، خپله راډیو لکه ګرځنده ټلیفون غوږ ته نیولی و او ویل یې هلو غزنه، دا ته په کومه دنیا کې ورک یې؟ مړه سواته راشه، ستا خو نغمې خوښېدې. سیند نغمه وایي، د خوښۍ نغمه، ډېره خوږه نغمه. ما چې د هغه دا پیغام واورېد، لمن مې څنډ وهله او خواته یې ورغلم. ورته مې ویل ته وایه چې سیند د خوښۍ نغمه وایي، که زه خفه یم نو بیا د غم او د ښادۍ د دې ګډون پایله به څه وي؟ ځواب یې راکړ چې ته خفه یې، د سیند دا نغمه به دې له زړه نه د خفګان ټول ګردونه لرې کړي او خوشحاله به شي. زمرکه ته چې څه وایې له یوې زاویې نه ښه وایې، خو زه فلحال دا نه غواړم چې فطرت ته تسلیم شم. زه به هله د فطرت خوند واخلم چې د خپلې جذبې او تخیل په خم کې یې رنګ کړم. هغه مسکی شو او راته یې وویل تېره اونۍ دې له فلسفې کتاب څه واخیست چې اوس په غمونو کې ښکلا لټوې؟ سمه ده چې ته فطرت په خپل رنګ کې رنګوې، زه به په غوږونو کې ګوتې ورکړم، ته د غرو نښترو ته آواز ورکړه چې ټول سرندې شي، اواره بیا د ویر او غم سندرې. زمرکه فطرت تر موږ ډېر پهلوان دی، صرف په خیال کې مو پرې وزبار دی. د حقیقت په دنیا کې زموږ نه بلکې د خپلو ثابتو قوانینو منونکی دی. او ښه، که ته خپله دنیا په خیال او تصور کې جوړوې نو بیا خو ما تیری وکړ چې ستا د خیالونو دنیا مې ړنګه کړه. زمرکه له دې فلسفې به تیر شو، غور به وکړو چې اوس کول څه پکار دي. په مسکا یې راته وویل سمه خبره دې وکړه، له دې ځایه پښې ویستل پکار دي. زما هم خوښ نه شو، منحوس غوندې ځای دی، ما او تا پکې ډزې وکړې، خو زه خیر بلا وه او برکت یې نه و، هوایي ډزې وې. زمرک خبرې کولې چې ناڅاپه یې له خولې ووتل وزرې خو نه لرو چې والوځو او د ټولو هسکو غرونو ننداره وکړو، خو پښې لرو زه چې د غره سر ته وخېژو. دا سیند به له هسکه څه خامخا داسې سپین خامار ښکاري چې له ډېر جنونه به یې خوله زګونه کوي.
خو زه وایم چې د ښامار پر ځای د چندڼو نغمې واورو. غوږ شه، د پورې غاړې نه د رباب آواز راځي. مطرب خپل فریاد ته څومره ښکلې د نغمې جامې اغوستي. زه چې نن له دې قلندرانه بنډار نه فیض واخلو. ښه چې راتلو له حجرې مې رباب راخیسته مانه دې کړم او اوس دې د نغمو زنځیرونه زړه راکاږي. د ټوکې په انداز مې ورته وویل ته مې ځکه د رباب له راوړلو ایثار کړې چې دروند نشي. زه خبر وم چې په سوات کې ربابونه ډیر دي، ساړه مو کنګل کوي. زه چې ورځو زمرک راته وویل که ورځو هم خو څه حال به یې راباسو. زمرکه د رحمان بابا دیوان خو را سره نشته چې په پال پرېکړه وکړو. نوره ستا خوښه د ګوتو ښکیل را سره کوي او که شعر و خط ولو. ځواب یې راکړ ناشنا. یو کاڼی راواخله او د هغه کمرې بیخ کې د ولاړو اوبو منځ ته یې ووله. که څپې تر کمره ورسېدې ستا او که نه زما خبره به منې. ما هم کاڼی راواخیست او اوبو ته مې وویشت. ښه وه څپو یې کمره ته خوله ورکړه. زمرک نه بل جواز درلود او نه ځواب. را سره روان شو خو بیا هم د خپل شوخ فطرت نه مجبور و. ویل یې چل دې وکړ خو زه خیر دی. ما درته د کاڼي وویل تا د نرزوی هم داسې درغنه راواخیسته چې په عمر دې نه وه جګه کړې. هسې نه نوم یې درته ویستی وي. په خندا مې ورته وویل نه زه بیخي روغ رمټ یم. چابک د رباب محفل ته درځه. په دې خبره ما او هغه دواړه په خندا شو او د رباب بنډار ته ورغلو.